السلام علیکم ملګرو. واتس اپ خو به تاسو پیژنئ او استعمالوئ به هم. دا یو داسې سړي جوړ کړی چې د دې قصه تاسو واورئ تاسو به حق حیران شئ. جیم کم چې په یوکرین کې په انتهایی غریب فیملی کې پیدا شوی او د دې په کور کې نه بجلی وه او نه ګیس او انتهایی د غربت زندگی به تیروله. کله چې په یهودیانو باندې کې ظلم شروع شو په یوکرین کې نو د دې مور فیصله وکړه چې موږ د دې ځای نه نقل مکاني وکړو، خو د دې فلار هغه انکار وکړو چې موږ د دې ځای نه ځو. بیا د دې مور دا د لاس نه ونیو او سیدې امریکا ته ورسه او په امریکا کې به دیو انتهایی د غربت زندگی تیروله. هلته به یو ویلفیر فاونډیشن خلکو له به خیراتي روټۍ ورکوله، دیو به هلته روټۍ خوړله او جیم به تعلیم کاو. کله چې هغه تعلیم کاو نو دی په کمپیوټر پروګرامینګ کې ډیر انټرسټ او دغه سیکټر یې جاین کو. کله چې دا جاین کو نو دا ایکسپرټ کېدو دی یاهو کوم چې یو ټیلی کمیونیکیشن کمپنی ده هغه یې جاین کړله. هغه چې جاین کړله په هغه کې تقریبا دی 9 سال ملازمت وکړو او دا بیا هم دونه غریب و چې د دې څخه د موبایل د اغوستو دپاره پیسې نه وي. چې دی یو موبایل واغوستو نو دی یو سوچ وکړو چې زه یو داسې اپلیکیشن ولې نه جوړوم چې په هغه باندې کې ټیکسټ میسج کیږي، پاټوان لیږلی کیږي، ډاکومنټس لیږلی کیږي او هغه تقریبا په دې باندې 2 کاله کار وکړو او بلاخر دی دا واتس اپ جوړ کړو کوم چې موږ او تاسو استعمالو. واتس اپ په ډیر کم وخت کې هغه انتهایی مقبول شو او د دنیا چې کم ټیلی کمیونیکیشن کمپنیانې ټولو کوشش کاو چې دا واخلو خو د هیچا سره هم ډیل نه کیدو. بیا په 2014 کې فیسبوک د دې اغوستو دپاره هلې ځلې تیزې کړلې چې دا موږ واخلو. نو کله چې فیسبوک د دې سره معاهده وکړله نو دا یې تقریبا په 19 میلیون ډالر واغوستو. که تاسو وګورئ پاکستان په 1947 کې آزاد شوی خو د اوسه پورې چې د هغو کم فارن ایکسچینج دی نو هغه تقریبا 22 میلیون ډالر دی او دوی صرف دا یو ایپ په 19 میلیون ډالر خرڅ کو. ملګرو کلم چې تاسو د یو شیز شوق ساتئ او تاسو په څه کې انټرسټ وئ نو غریبي دا هیڅ تاسو نشئ منې کولی، خو ستاسو په هارډ ورک باندې کې ډیپینډ کوي، ستاسو په شوق باندې کې ډیپینډ کوي او ستاسو په ایماندارۍ ډیپینډ کوي چې تاسو په دې کار له څونه وخت ورکوئ، څونه په شوق سره ورکوئ. نو دا کهانی وه د واتس اپ بانی جیم کم چې انتهایی د غربت د لاندې ژوند تیراو او د خیراتي روټۍ به یې خوړله خو په هغه په یو وخت کې داسې مقام ته ورسېدو چې هغه صرف یو ایپس په دې 19 میلیون ډالر خرڅ کو.